بسم الله الرحمن الرحیم. څومره هم زموږ سره د سوشل میډیا د لارې اورېدونکي کتونکي دي، ډېرو محترمو ملګریو، لکه څرنګه تاسو ته معلومه ده چې د ټول پښتون وطن او بیا خاص کر د سابقه قبایلي سیمو بیا د موږ د ضلع خیبر وادي تیرا حالات ډېر زیات خراب دي چې څو اپریشن دلته وشوې، یو د فیک اپریشن وشوې د ډالرو په نامه باندې په مختلفو نومونو باندې چې پاکستانی فوج دلته په دا وطن او په دا خاوره کې د مونږ کورونه وران کړل، جوماتونه وران کړل، ځایونه او ځمکې غرونه یې زموږ قبضه کړل چې هلته هم د دوی اوس په هغې باندې کار ونه شو چې اوس هم په تیرا کې دوی د اپریشن اعلان کړی دی چې موږ هغه ولسونه، هغه مشران، هغه بوډانګان، هغه ځوانان، هغه مریضان، هغه مشران په دا یخنۍ کې هغه ماشومان په مختلفو طریقو باندې دوی ټارچر کوي او د کورونو نه یې په زور وباسي. موږ پښتون ژغورنه غورځنګ ضلع خیبر یو قسم اپریشن په ضلع خیبر کې نه منو، نه ورته تیار یو او نه ورته غاړه ږدو، ځکه چې دا اپریشن په دا وطن کې بېشموره اپریشن وشوې او یو اپریشن هېڅ ګټه نه وکړې. موږ دا کلیر کړو ته وایو چې کوم په تیرا کې اپریشن دی دا یو فیک اپریشن دی، دا یو ډلري اپریشن دی او دا د بړې ولس ته موږ دا پیغام ورکوو چې د بړې څومره هم ولسونه دي موږ هغوی ته دا پیغام ورکوو چې نن په تیرو وطن باندې کوم حالات روان دي، دا حالات سبا په تو باندې هم روان دي، دا حالات په سبا د تو د کور ته رسیږي، د بازار ته به رسیږي. نو چې څومره هم ولسونه دي هغوی ته دا پیغام ورکوو چې په 9 جنوري باندې یعنې جمعې په ورځ باندې د ماسپښین نه پاس په 2 بجې باندې د بوډۍ په چوک باندې د پښتون ژغورنه غورځنګ ضلع خیبر د طرف نه او اسرا د مختلف مکتبه فکر چې څومره هم د موږ سره سیاسي، سماجي یا سټوډنټ فیډریشن یا څومره هم د موږ د خیبر ولسونه دي ټولو ته خواست کوو چې په دا احتجاج کې شراکت وکړو، د امن په خاطر راوځو. ګوره پښتون ژغورنه غورځنګ نن هم مشرتابه گرفتار دي، په جیلونو کې دي، په ټرچسلونو کې دي، نن هم د موږ مشران چې کوم دي په مختلف جیلونو کې وخت تېروي. موږ د سره وعده کوو کامه موږ درته وایو چې نن هم په ډېر سختو حالاتو کې یو، نن هم د مو تنظیم باندې بین لګېدلی دی، نن هم د مو ملګري په مختلفو اف آی آرونو کې، په مختلف شډل 4 کې نن هم د مو د کورونو بېزتۍ وشو، کورونو ته ورسېدل. خو بیا د مونږ ولس تاسو سره وعده ده چې تو کومه فیصله هم وي په دا خاوره کې، په دا وطن کې پښتون ژغورنه غورځنګ به تاسو سره ویلوړ وي، پښتون ژغورنه غورځنګ به د خپل ولس خبره کوي. دلته پښتون ژغورنه غورځنګ دلته یو قسمه پاکستاني فوج اپریشن نه مني، مونږ یې مسترد کوو، په سختو ټکو غندنه هم کوو او انشاءالله چې څه هم فیصله د ضلع خیبر د ولسونو وي، څه هم فیصله د تیرا د ولسونو وي، څه هم فیصله د باډې تحصیل د ولسونو وي، انشاءالله چې پښتون ژغورنه غورځنګ ضلع خیبر به کلک سره ویلوړ وي. په یو صورت باندې موږ دلته نه ډلري اپریشنو ته تیار یو، نه دلته چې کوم دی تارګټ کلینګ منو، نه په دا خاوره کې چې کوم دی موږ د چا چې کوم دی بدامني منو. دلته که څوک هم په دا خبره باندې په دا نامه باندې دلته جنګونه راوړي چې دا د مذهب جنګ دی، دا د اسلام جنګ دی، دا د جهاد جنګ دی، نه دلته اسلام شته رای، نه دلته جهاد شته رای. دلته چې کوم دی صرف او صرف د موږ د بربادۍ جنګ دی، دلته صرف او صرف د وسایلو جنګ دی، دلته صرف او صرف د موږ د کډوالۍ جنګ دی، دلته موږ د عزتونو د لوټ کولو جنګ دی. موږ د ضلع خیبر په ولس باندې غږ کوو چې په راتلونکي 9 جنوري باندې د بوډۍ په چوک باندې به یو عظیم الشان احتجاج کیږي او انشاءالله په هغه احتجاج کې به موږ هغې نه پس لایحه عمل یو پلان جوړوو. هغه پلان به انشاءالله بیا ډېر خطرناک پلان وي. هغه به چې کوم دی موږ د ضلع خیبر د ولسونو سره په هغه احتجاج کې شریکوو. څومره هم چې ولسونه دي ټولو ته خواست کوو چې دا جنګ دا نه روکتام والا جنګ دی، دا پاکستانی فوج موږ دغه شونده نه غواړي په دا حالاتو کې لکه څرنګه موږ روان یو. نو چې څومره هم ولسونه دي دې سره دویمه خبره دا کوو چې اوس به په 2 بجې باندې د ماښام په 2 بجې باندې به په سوشل میډیا باندې یعنې په ټویټر باندې د تیرا چې کوم ظلم روان دی، یو ته یو فیک یو ډلري اپریشن په نامه باندې یو جنګ روان دی د وسایلو یا قبضه ګردۍ د هغې په ضد باندې به اوس چې کوم دی یو ټرین چلیږي ټولو ولسونو ته، ټول چې څومره هم د موږ سره د سوشل میډیا د لارې اورېدونکي کتونکي ټولو ته پیغام ورکوو چې په دا ټرین کې د موږ حصه واخلو او د دې نه علاوه دغه احتجاج په شریکه ترسره وکړو. نه موږ چې کوم دی د کام نه د وډ غوښتنه کوو، نه د کام نه موږ د ایم ان اے او ایم پی اے او نه د پارلمان غوښتنه کوو. موږ غوښتنه صرف په دا وطن کې د امن ده، موږ غوښتنه په دا وطن کې خپلو ولسونو ته ژوند ورکول دي. نو په ټولو ولسونو باندې غږ کوو چې د امن په خاطر راووځو، د یووالي په خاطر راووځو، د اتفاق په خاطر راووځو. څومره هم چې موږ پولیټیکل پارټي دي، څومره هم چې فیډریشن دي، څومره هم چې سیاسي او سماجي دي، ټولو ته خواست کوو چې په 9 جنوري باندې د بوډۍ په چوک خیبر باندې به په 2 بجې باندې یعنې جمعې په ورځ د ماسپښین نه پاس یو احتجاج کیږي چې په دا احتجاج کې به انشاءالله موږ د هغې نه پس پلان تیاروو او هغې نه پس به چې کوم موږ نور لایحه عمل پیش کوو. څومره هم چې ملګري ټول په دا کې شراکت وکړو. ډېره مننه مهرباني.